څه رقم خلک مو راوستي دي یو ښکاره دې وویلې دغه ستا ټولې خبرې موږ منو راز کې څوک وو په راز کې موږ افغانانو په راز کې ناټو امریکایانو د مشترک عملیاتو مشترک عملیاتو دا مشترک عملیاتو مشترک عملیاتو دا څه لیونیان دي بارکزیه یا دا ووایه زه درته وایم چې مشترک عملیاتو ځوانانو تاسو ته ساده خبرې کوئ راز کې څوک وو برتانویانو امریکایانو که کاناډایانو څوک وو جمع عموم ناټو وه راوړه ثبوت راوړه او لاړ شئ ویې ګورئ د عملیات تاسو وګورئ 2006 عملیات اووم عملیات تاسو تعقیب کړئ په هلمند کې موږ صرف د شهید دادالله خبره کوو نور نه غواړو لاړ شه دادالله تا دادالله پېژندی نه چې دادالله پسې زه د شپې ګرځېدلم ته اس بي اس پېژنې څوک اس بي اس څوک دی اس بي اس پېژنې په دې ټولو خلکو دا څه الفاظ استعمالوي دا څنګه انسان ځان نه لګیا دی وایي افغانانو دا ولې زه ځان نه لګیایم وروره دا څه بیا عقل خلک مو راوستي دي لا حول ولا قوة الا بالله ته دا معنا ورته ووایه څوک دی دا په یو دقیقه صبر وکړه صاحب دا مخفف چې تا یاد کړه معنا ورته ووایه څه معنا ورته بي اس څه معنا دا چا کړي دا څوک وو زه نه پېژنم دا اس بي اس څوک دا فهیم صاحب ځان نه لګېدی ټول دروغ وایي څوک دی وروره ته ماته ووایه نو ته دا خبر ته دعوه کې ثابتولی نه شي بیا ولې دعوه وروره زه درته ته وایې څوک وه ته وایې څوک ته ماته وایې دغه عملیات دوی کړي دغه عملیات چا کړي دا څوک وه دا اس بي اس څوک وه ته اوس ما نه پوښتنه کوې دغه خپله دعوه ته ولې نه شي ثابتولی تا نه پوښتنه کوم تا نوم یې کړلو ویې وایه څوک وه نو ته دغه خپله دعوه بیرته ومنه چې ما دروغ وویلي وروره زه دغه قمندان هم درته په ګوته ښیم چې دغه قمندان هم په هغې وخت کې د راز د دې کنډک موجودیت یې درلودلو ته په دې نه خبر یو دقیقه زه به هغه قمندان هم درته وښیم دا قمندان په هغې وخت کې قمندان د هغې وخت کې دا سړی قمندان د کنډک هم ضرورت نشته دوه سوالونه دي اوس ته راته نه ووایه اوس ته راته ووایه چې دا اس بي اس څوک و دا تا نوم یاد کړه څوک و دا خلک هغه ته ښه راسه اوس راسن دی بل دویم سوال تاسو ولې دا بحث خراب بشري صاحب دا څوک و زه درته وایم بشري صاحب تاسو پرېږدئ ګوره وایم چې امریکایان ناټو جمع ټول افغانان پکې موجود و دفاع وزارت په دې عملیاتو کې برخه درلودله ډېره مننه څه وخت مو راکړه الله مو خوشحال عزتمند کړه دلته مشران ناست هم دي مناسبه به هم نه هېڅ خبرې وکړو خو بیا هم دوه درې خبرو ته زه متوجه وم ملګرو چې ډېره دا په میډیا کې تاویږي راتاویږي یو د هلاکګل مجاهد د زوی او بل دغه د کرکټ سټیډیم ګورئ لکه مخکې هلته بل ملګري هم په ده باندې خبره وکړه دا کوم کرکټ سټیډیم چې ورانېږي دغه اصل جای د اوقافو ده دا نقشې مطابق نه ده جوړ سوی مخکې جای د اوقافو ده د کرکټ سټیډیم د کرکټ له خلکو سره اکاډمي سره او له د کرکټ بورډ سره دا خبره شریکه سوې ده چې دغه جای د اوقافو لسې موږ خپل جای نه پرېږدو چاته جومات جای ده بېرته موږ جومات پرې جوړوو نو دا کوم مشکله خبر نه وه د هغو سره قناعت کړی د هغو سره نه اعتراض پرې کړی نه بل څه پرې کړي ډېرو ځایو کې داسې مځکې سوي دي حتی مدرسې پرې جوړې سوي دي په کابل کې د اوقاف مځکه وه یا د شاه تعمیم مځکه وه یا د بل مځکه وه مدرسې پرې جوړې سوي دي باندې سوالې ورته ویلی چې تاسې مدرسې ورسئ وزارت معارف ته ورسئ اوقاف یې موږ مځکه نه درکوو حتی مدارس وران سول په کابل کې په دې هغه کې مدرسه جوړه سوې وه په کابل کې د توتان سیډي لري ما نوم هیر سو هلته تاسې وګورئ رسمي مدرسه وه لرې یې کړله ورته ویل چې ختمه یې کړه اوقاف ورته ویل چې موږ خپل ځای نه درکوو ورته وزارت معارف ته ورسئ تاسې خپل ځای واخلئ او بل بعضې داسې کړنې لکه د هلاکګل مجاهد د زوی داسې کړنې ګورئ په هر ملک کې کېږي دا په لندن کې هم کېږي په امریکا کې هم کېږي موږ تاسې ولیدل چې موږ خپل افغان جګ سو سیلاب یې چېرته په شهادت ورسه په امریکا کې هم داسې پېښې کېږي دا داسې نه ده چې اوس خو عوامل باید پیدا سي سړی نیول سوی ده خپل کلیوالی ده خپل د وطن د کور سړی ده د کور سړی راجګ سو خپل تر زوی ووسته لیکن سړی نیول سوی ده موږ به مشکل بغږ کې وو چې قاتل ورک وای قاتل خوسې وای یا قاتل سرې سترګې ګرځېدی سړی نیول سوی ده دویمه خبر د هغه دې وکړه وارګزي صاحب وکړه چې تاسې دلته بعضې خلک خبرې کوي مثلا د هغه موضوع یې راواخیستله د جنرال صاحب موضوع ګورئ جنرال صاحب دوسیه که تاسې وګورئ په هغې کې نورې ډېرې قصې دي دا یوه موضوع نه وه
جنرال صاحب ته ویل سوي وو چې ته به رسمي غونډه ته نه ځې، مثلا خارجي سفرونه به نه کوې. دغه خپله یو د دې څرګندونه کوي چې دغه وطن کې نظام سته. که چېرته نه نیول کېدی، اول په خوست کې 2 خبرې وکړې، دا خلک راجګ سو، په د میډیا باندې خبرې وکړې چې دغه سړی راجګېږي، داسې شیان وایي، باید نظام د دې مخه ونیسي، داسې خلکو ته اجازه ورنکړي چې داسې خبرې وکړي. په همدغه باندې یو نظام ورته ویله چې ګوره خولې سره ګزاره کوه، دلته دا خلک دي، خلک کړېدلي دي، خلک ځورېدلي دي، بعضې خبره ته مناسبه نه ده چې تی کوې، دلته د خلکو زړه پې دردېږي، خلک پې خفه کېږي. نو دغه بعد څو کړنې وې چې په همغه باندې ده ته دوسیه جوړه شوه. یوه دوسیه نه وه چې یوه دوسیه وه چې موږ وایو چې د یوه دوسیې په سر باندې دا سړی یا جیل ته لاړو یا مثلا د چا په خوښه باندې هلته لاړو، هغه مسله هم پکې وه. لیکن دغه څو مسلې وې، نو دغه ته دوستان دې متوجه اوسېږي. انشاءالله جواب حاصل سوی، د کرکټ د سټیډیم هم جواب حاصل سوی، انشاءالله جمعات به بیا جوړېږي او کرکټ د هغه هم جوړېږي. داسې نه ده چې اوس که هلته موږ یو ځای وران کړو، په کابل کې بل اکاډمي، بل د هغه نه ښه کمپلیکس هم شروع کړی ده، انشاءالله خدای مهربانه ده، نو دې کې څوک چوټ نه وایي. او داسې یوه خواته د کرکټ څوک شوقیان هم د چندان نه دي، د هلمند خلک خو د حقیقت خبرې چندان د کرکټ شوقیان هم نه دي چې اوس موږ وایو چې یاره داسې شوقیان دي. شوقیان چې دي خدای خبره، د ننګرهار خلک دي، د کابل خلک دي، د خوست خلک دي، خواته موږ میدانونه هم لرو، انشاءالله نور به هم آبادېږي. دومره د تشویش خبره نه ده، تشویش خبره به هغه چې په غټو موضوعاتو باید ملګري خبرې وکړي. کاروان صاحب زه یو خبره وکړم، اجازه شته دی؟ اجازه ده. دغه حکمتیار او دغه بل ملګری دغه نوبات ته ملګري شي، هغه ته نوبت ورکړئ، شاهین صاحب ته وخت ورکړئ. السلام علیکم. دلته امام په دې څه کولو ټولو ملګرو ته سره د تور شاهین ته خدای دې وکړي چې قبول منظور شي. برګزي ته برګزي نه مې سوال دا ده چې شو ته د احمد شاه بابا عکس لګوله ده، ته په بروټ کې د هغه سره نوس وي د وطن دوست ځاځي سره، زه ښې ځاځی نه بولم ځکه چې دی د سکوي بچای د احمد شاه بابا سره پرتله کوي. وطن دوست د احمد شاه بابا سره مسعود پرتله کوي. برګزي غوږ ونیسه. زه سوچ لرم چې که جمهوریتون ټول همدا شکل وي، خو مو ته یا لیوانیون برېښی یا شروپوره برېښی. خو په 20 کلنه دوره کې خو مو نه ولیدي سړی بچای ولیدو، نه ولسوال، نه منیې قمندان، ټول خرڅونکي وو، ټول وطن یې وره دار به در کړلو. که تاسې زه په دلته د اروپا ته به د پورتوال ورتللی، بیا دلته راځي ټول جمهوریت ښکنځلې کوي. صبر اندړو به صبر، زه برګزي سره لګیا یم، کول مې ته خپله اوس چیرې یې؟ نه ته خپله اوس چیرې یې؟ اندړ به با ټکاله کې مشاور یو نه خبره دلته دا ده، اروپا ته به د خوب په ولور باندې تللی، بیا به صبر وکړه، تروریستو ته بیا چکچکې وایي، ناجایزه ده کاجي کاروانه. خور چې امریکایانو ته ورکړي دي هغه خلک معلوم دي، پوه شي، خور په هغه باندې دا یو افغان هم اروپا ته نه ده تللی، داسې تللي دي په خپل همت او په خپل په څوک په کچکبري نه حمتیار ته ولې دی وایي ګوره نه هغه کاروان